حیدرآباد لوبډله خوښه ده چې نبي او راشد له ځان سره ساتلی دي او پنجاب لوبډلې بیا ولې مجیب له ځان څخه لرې کړی. سلام ستړي مشئ، زموږ افغان ټي وي چینل ته په خیر راغلی. د هند IPL سیالیو لپاره د لوبډلو مسؤلینو ته خبر ورکړل شو چې هغه لیستونه خپاره کړي کوم افغان لوبغاړي له ځان سره ساتي او کوم بیا بولۍ ته وړاندې کوي. د اصولو سره سم څو ورځې وړاندې ګډونوالو 8 واړو لوبډلو د هغه لیستونه خپاره کړل چې کوم لوبغاړي له ځان سره ساتي او کوم لوبغاړي بیا بولۍ ته اچول کیږي. د ګډونوالو لوبډلو له ډلې حیدرآباد هغه ټیم دی چې د تیر کال په څیر یې 2 افغان لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبي ساحل له ځان سره وساتل او پرې نه ښودل چې بولۍ ته وړاندې شي. د لوبډلې پر خپلې رسمي ټویټر پاڼې د افغان لوبغاړي محمد نبي تمریناتي انځورونه هم خپاره کړي دي. حیدرآباد لوبډلې دا لوبغاړي له ځان سره وساتل: پریام ګرک، ابشیک شرما، عبدالصمد، ډیوډ وارنر، محمد نبي، میچل مارش، کین ویلیمسن، ویریت همین ساها، مینس پانډیا، جونی برسټو، شیروتس ګوسامي، جیس هولډر، شهباز ندیم، بونیش کمار، سیدرات کاول، ساندیپ شرما، ویجی شنکر، ویرات سنگ، بیسیل تامل، راشد خان، نترا جان او خلیل احمد. هغه لوبغاړي چې حیدرآباد لوبډلې وایستل او بولۍ ته یې به وړاندې شي: سینجی یادو، بونکا سندیف، بیلی سټانلیک، فابین الین او بریتو راج. کینګز 11 پنجاب لوبډلې بیا دا ځل له افغان لوبغاړي مجیب زدران څخه لاس واخیست او هغه یې د بولۍ اچوونکو لوبغاړو په لیست کې راوستلی. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د هند IPL سیالیو ته د لوبغاړو د پیر مراسم یا بولۍ د روانې فبروري میاشتې په 18 نیټه کې ترسره کیږي او خپله سیالۍ بیا راتلونکي مارچ میاشت کې پلان شوي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.